السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو تاسو ته تمنیل نه هم پته لګېدلی او په دې سیټ به تاسو ته ویډیو هم ښکاري او د ویډیو مقصد هم زموږ دا دی چې په اتا باندې یو جنۍ مینه شو. نو شاید عمر سره دا ویډیو ګورئ. ویډیو نه بعد موږ خپل یو څو خبرې کو. دا جنۍ ده چې اتا خان یعنې موږ ته به خپله دې تاسو زموږ ټیک ټاک هم دی شو کواره ویډیو دوی اتا خان سره سیو کړې ده. دغه شانتې ویډیوګانې دوی جوړې کړي. موږ سره به خپله باندې رابطه هم وکړه. لکه مونږ په دې چینل کې هم ګورو نو ډېر ویډیوګانې په اتا خان باندې دي اپلوډ شوي. موږ ته به خپله وي چې اتا خان نمبر راله کړئ یا دغه دې ویډیو نه مونږ څه غلط مقصد نه لرو او صرف د ویډیو سره شیر کړو. د ویډیو نه بعد موږ خپلې بیا یو څو خبرې کړو. راځئ چې اتا خان باندې دا جنۍ څنګه مینه شوه په څه مطلب باندې بیا به موږ خپل یو څو خبرې کوو. راځئ رومبر سره ویډیو ګوره. ویډیو نه بعد بیا موږ یو څو ګوره ستا ډوډۍ خوراک هم د اوښکو سره سره تاسو ته دا ویډیو ښکاري په سیټ کې. دا ته چې ژاړې بیا ډوډۍ نه خورم مورې ته چې ژاړې بیا ډوډۍ نه خورم ته څنګه یې غواړې نن راغلمه مالې راځه اوبه وڅښمه Orang lain yang badai orang merah orang lain, semili luar orang badai minta cara orang, terkari pesi na, baru pesi na, bocce na, sesuatu mungkin gigi kita malah sesuatu mana sesuatu cina orang. اتا ژوندی دی مورې Allah, Allah dengan saya tu bandel lah, dia umur warki, kalau dia lu kada guru lagi, dia umur wala warki. لکه دا غر Kada tu guru lagi. دا ټول غرونه Kada tu guru. Umur dia lah parah, kalau umur dia kuda ubut kah dia. خیر سمو Allah dia. خبر زه خو نن خالي یو چرګوړی مې درته راوړو او نور درنه ځمه Wali. خو Tak ada orang mana kada orang ومې kada. خوړله ما ډېره وخوړه ما دا وخوړه نو مړی یو کړل نو خوړل نه غواړې ډوډۍ وخورې یو ومې خوړه مورې ومې خوړه زه راغلم مورې ولې ځمه نو څه وکړم نو دغه راته همدا راته دوستانو دغه ویډیو چې تاسو کته اتا خان دی دغه جنۍ ده دا په ده باندې مینه شوې ده. مینتوب مطلب دا نه دی چې دا ورسره وایي چې زه ورسره یو واده کوم یا دغه دی. لکه شاید اتا خان داسې انسان دی چې ده سره هر یو کس مینه کوي محبت کوي ورسره. موږ ورسره به خپله هم کوو تاسو ورسره هم کوه. زموږ دا ویډیو ګوره نو دې هم څه غلط مطلب یې نه دی خو صرف لکه مینه ده نو یا ده سره د وړو هم ده د زنانو ورسره هم ده نارینه ورسره هم ده هر څوک ورسره مینه لري. نو دغه ویډیو موږ ستاسو سره په دې وجه شیر کړه. نو ویډیو شاید ستاسو خوښ شوي وي. د اتا خان یو ډېر نایس انسان دی. بل عزت او ذلت چې الله پاک په لاس کې نو الله پاک دله هم داسې یو شخصیت دی علم الله پاک داسې عزت او دولت ورکړی دی چې واړه ورسره مینه کوي لوی ورسره مینه کوي که زنانه دي که نارینه دي. خو دا ویډیو موږ صرف په دې وجه باندې تاسو سره شیر کړه چې تاسو یې هم وینئ موږ هم وینو. د دې جنۍ که دغه نو د ټیک ټاک ویډیوګانې هم تاسو ته موږ وښیو په سکرین باندې. تاسو ته به دوی ټیک ټاک پکچر تاسو موږ در سینډ کوو نو هغې کې که وګورو نو هر ویډیو دی د اتا خان سره جوړه کړې. نو په دې وجه موږ دا ویډیو تاسو سره شیر کړه چې تاسو یې لازمي وګورئ او تاسو به څه نه څه دغه شوي نو هر یو کس الله پاک هر یو کس له خپل عزت ورکړي که نه دله چې کم عزت ورکړی کم دغه دی نو هر یو کس ورسره مینه محبت لري. نو دغه شانتې ویډیوګان دپاره زموږ د چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې قسمه ویډیوګان تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي او خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. او په دې چینل کې به تاسو ته ټیکنیکل ویډیو هم میلاویږي که هغه ټیکنیکل بونیر په نوم باندې که موبایل کې تاسو هر څه پرابلم وي ټیک ټاک دی وټساپ دی که هر څه پرابلم تاسو موبایل کې وي ستاسو له موږ باقاعده ستاسو د اس ام اس جواب درکوو د کمنټس کولی شئ او که ویډیو راغول پرې غوښتل نو تاسو له موږ ویډیو هم راوړو او د دې سره سره تاسو ته داسې ریلیکشن ویډیو هم میلاویږي. نو ضرور سبسکرایب کړئ چې تاسو ته داسې ویډیوګانې میلاویږي. نو موږ له راکړه اجازت پر روانو ویډیو کې میلاویږو. الله په امان.